یاد که هغه وخت چې ویل منافقین والذین فی قلوبهم مرض هغه کسان چې د دې په زړونو کې مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا وعده نه کړی د الله تعالی او رسول دې چې شام او یمن او فارس هم په حقیقت هغه نو هغه د رڼا او د لیدلو په الا غرورا مگر تاسو دوکا ده وإذ قال طائفة منهم او یاد کې هغه وخت چې ویلي وي طائفه دي د منافقینو یا اهل یثرب هي اهل دي یثرب د مدینه منورې په قانینو لا مقام لكم نشت زائد اسوګنه دي تاسو لپاره فرجعوا بیرته وګرځئ خپل منځ دا په ځکه د ژوند نه د دغه په دومره غټ قوم ته پراته یو ختمي کو نو چې پټ ځان وباسو ويستأذن فريق منهم النبي اجازه بغوت وی طائفه د دې پیغمبر علی السلام یقولون ویل به ان بيوتنا عوره دغه کورونه خالي ولاړ دي البته څوک ستنه د دې چې بیزتی ورواړي بن قریظه او تاسو وما هي بعوره او الله تعالی نو دا کورونه د دې تشفراته اته په دروغ دا خبره کړه ان یرید الى فرار د اراده نه لري مگر د دې چې د جنگ نظر باسي ولی منافقین دي کدی الله وی کجان بیا ویل چې د کوڅو د مدینه منورې کې جنگ شروع شي کفاره شي او کافرانه خپل مرکزیا ته ورغواړي دا به یو څه چې ورته درېږي بس اته به عذر نه کوي چې په کورو کې به تاسو نشته ولا قد لمر كتاده دي وتر ولو ذكرت عليه من اقطارها كان وصلوا الى قوسنا فدي بعد اطراف المدينه المنورين ثم الى الفتنه تبع دينا مصالحات في شو وداما تراجع دي مصر پسان کې ودرېګل اتوها دې ورغلي وي غفتنه تو ما طلبت بها الى يسرا او دې طلبت نو کړه په دا نه باندې مګرم ډیر کم پدا اساتیا باندې ځان باندې مګرم ډیر کم خامخا دې بوته ورشرکې ده ولقد كانوا عاهد الله من قبل او فتاسو سره دې قسم کړو چې الله سره معاهده کړو په خدای ولون اثبات بیا بشاوي نه ګرځي او احد چې دې راوګرځي دا بیا په دې زمونه بیان ده بیا اته دې وعده وکړه چې بل واره بیا موږ جنگ نه نکړو ورته دا وعده ماته بیا وځي دا وکانا عبد الله مسؤولا دا چې الله تعالی کو کېره شو په قیامت کې بدله کې ترکیږي د منافقینو نه قلت وتويا يا رسول الله ده المنافقين لا ينفعكم الفرار قتل رسيتا تشيفتا ان فررتم كوت من الموت دي مركه اي بالقتل يا دي قتل داتا فتيك دي مرك نخراشي گئے نا مرك بخبر خادا واذن فدغ وقت کساتی ومقت بي لا تمتعون الا قليلا تاسو په فائدہ نشي در فائدہ د نکړو چې په دغه دنیا کې مګر هم ډیر کم اغلب مدد عمر کو دي مرګ خلاصي کې نه دې ته بیا مریا قلت يا منزل دي يعصمكم من الله شوف تاسو په نظر کې تاسو چې عذاب د خدای په نه اراده بكم سوءا کاله اراده او په تاسو باندې کوم یو شکست او تکلیف او اراده بكم رحمه یا تو په دې تاسو مخنیوي او خدای په اراده د رحمت او د تاسو غلبه درکې اته د خدای په خلاص دي ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا دینش پیدا کول د ځان لپاره غیر الله نه بل دوست او نه کوم کوونکی قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلموا الينا ولا ياتون الباس الا قليلا الله قد يعلم الله المعوقين فتاتسر معلوم دي الله تعالی تا هغه منی کوون کې خلق د جهاد نه منکم د تاسو هغه منافقینو کو خلق منی کول موضوع درځه والقائلين لاخوانهم او هغه خلق ورته معلوم دي چې هغه خپل ورونو ته دا ویلي هلموا الينا دي مخ په طرف راځي ولا ياتون الباس الا قليلا او ترى جدي جنت مگرم کلا لا کلا چې د شنو چې بیا رسوا شو کلا وراله حمد کې بیکارم شروع کړ یو وخت دا منافقین راځم خو ډیر کوشش پیدا کوه چې دا تاړو د تفریقونه په ځان تیرول او د مقابله د فارزانه تیرول نور خلکو ته دا دعوت ورکوه څو ما پیژنې څو ته معلومي کې درې درکه ستاسو په دغه کې دغه حال څه معلومي دي بس په دغه چاته مرګ دې راپاتې کول اشحتا علیکم علاوه د بخلان په تاسو د تاسو سره د کومک سره نه کیږي په کومک بخلان دي چې تاسو سره کومک وکړي فاذا جاء الخوف کله چې دا خبر راشي رايتهم تبوئين د منافقين ينظرون اليك جبوري تاتا تدور اعينهم سترګې خړې خړې تاوي کې کله دی یو شعاله من الموت لکه په دې چې یو خیر غلي وي د ډار د مرګ نه دا منافق چې قوي ایمان نه لري د مجاهد صفات داوي چې هغه جهاد کې په هر حال کې خوشحال دي چې شهادت هم د ماده لپاره کامیابی ده
نو هغه مرحوب کېږي نه. دا چې هلته په دې باندې دا چې حال راشي چې ته به یې چې دغه د سایه کېږي، دا وجه دا ده چې په آخرت خو د دې یقین نشته او د دنیا تکلیفو ته زړه نه نیسي. نو لکه مار چې پر روانې سترګې داسې خړې خړې نیولې چې ډار شي، بیا داسې حالې شي او بیا په اجازه بل خوف وه. کله چې بیا ډار لاړ شي صلحوکم بألسنة الحداد، نو ضرر رسوي تاسو ته په ژبو ډېرو هیرو باندې اشحة على الخير، بخیلان حارسان دي په خیر باندې. ولې موږ نه یو مسلمان؟ ولې موږ دا ځل چې کارونه نه دي کړي چې موږ ته غنیمت کې برخه نه راکړي؟ تر ماله بیا پلاسټیک ټکره ده چې هغه ته ډېر ورکړي، بیا داسې جرس کړي چې دا وخت یې سترګې ته بیا مري داسې حالې وي. او چې بیا کله د مجاهدو غنیمتونه راشي او دوی خو هلته په شا کې وي، اکثره پټ وي، نو دوی ته خو د غنیمت برخه ډېره نه ورکول کېږي. نو دوی د باندرازي شروع کړي، بیا په مسلمانانو تعامونه شروع کړي، اعتراضونه شروع کړي. اولئک لم یؤمنوا، دغه کسان دا پښتو کې د تفسیر عجب تعجب کړی، دغه کسان د جنګ ګیدړان د ولجې زمریان، د جنګ ګیدړان او د ولجې د غنیمت زمریان هلته بیا ګوتې لا ورشي د غنیمت په غوښتلو کې، او د جنګ په وخت کې د ګیدړ باندې نه نوځي په غار باندې. دغه د جنګ ګیدړان او د غنیمت زمریان لم یؤمنو، دغه ایمان نه راوړی د ځوانه په اوله نه د ایمان مسلمانان شوي. فاحبط الله اعمالهم، نو خراب کړي دي الله ټول عملونه دي دی. وکانه ذلک علی الله یسیرا، دا باطلول دي عملو دي په الله تعالی باندې ډېر اسانه ده. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، ګمان کوي چې دا ډلې د خلکو نه دي تللي، اوس هم بیا په ډار کې دي دی. وإيات الأحزاب او کراچی دا ډلې یوه دوی خوښوي لو انهم بادون فی الحارات، کاش کې دوی اوسېدی چېرې په دښتو کې کوچیان شوي وای. یسألون عن انبائکم، چې خبرې پوښتنې کولی دي تاسې د اخبارونه. دا یې د زړه خواهش ده چې کافران رانږدې شي، دوی دا یې کاش کې موږ په د مدینه منوره کې بیخي اوسېدی نه، اوس مو د ده غم نه څه غوښته. چېرې په دښتو کې کوچیان وای او پوښتنې مو کولی چې اوس څه وشوه. ولو کانوا فیکم، او که دغه منافقین په تاسې کې وایم ما قاتلوا الا قلیلا، جنګ به یې نه و کړی مګر ډېر لږ هسې د ریا دپاره ځان به یې تپانیري، خو په واقع کې به یې جنګ نه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، په تاسو سره ده د تاسو دپاره ویرېدونکي ډارېدونکي په رسول الله کې اسوه حسنه. رسول الله چې نه ډارېږي، دا ستړی استاد سارو او تکلیفونه تیري، خو تاسو خو د ده امتیان ځان بولئ، خو پیغمبر صاحب هم اقتدا کړه. تاسو دپاره په رسول الله چې اقتدا حسنه ده چې ته څه کې هغه باید تاسو کوئ. موږ ته هم دغه حکم ده چې د عام امت کامیابي په دې کې ده چې په رسول الله کې اقتدا وکړي، حسنه نیکه اقتدا، چې هغه بل کوم عمل موږ ته ښوولی دا شریعت موږ ته راوړی چې په هغه باندې عمل وکړو. دا د چا دپاره ګټه ده؟ لمن کان یرجو الله والیوم الاخره، دغه چا دپاره چې امید د الله لري چې د الله رضا به ماته خدای نصیب کړي، ملاقات به نصیب کړي، او د ثواب د نعمتو د آخرت امید لري. وذکر الله کثیرا، او الله تعالی ډېر یادوي، الله تعالی ډېر یادوي. د ډېر یادولو خبره مخکې شوې ده، بیا د ذکر خبره را روانه ده. ولما رأى المؤمنون الاحزاب، کله چې ولید مسلمانانو دا لښکرې د کافرانو، قالوا وی ویل هذا ما وعدنا الله ورسوله، دا هغه وخت چې الله د نصرت او رسول الله د نصرت وعده را سره کړې وه. وصدق الله ورسوله، الله رښتیا ویلي دي، رسول الله رښتیا ویلي دي. وما زادهم، وزیات نه کو دا مسلمانانو ته الا ایمان او تسلیم، مگر ایمان او تسلیم. هغه دغه ډار کې نه و چې را باندې ډېر شو، لکه نه وه مخکې چې غزوه بدر الصغرا وه، نعیم بن مسعود اشجعي چې راغی چې خلک یې ډارول چې هغه فوجونه ډېر دي، څه ویلې؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. ایمان یې نور هم زیات دی. دلته چې څومره ډلې د کافرانو ډېرې دي، د مسلمانانو ایمان مثبتېدو چې د خدای د نصرت وخت په دغه وخت کې بیا ډېر وي. نصرت د الله دلته بیا ډېر وي چې کله هم د مسلمانانو کمزوري وي، ضعف او عجز وي، الله نظارې وي، او کافران ډېر وي، نو خدای پاک په خپلو مسلمانانو بیا ډېر نظر د رحمت کوي. من المؤمنین رجال، ځینې د مسلمانانو نه داسې سړي دي صدقوا ما عاهدوا الله علیه،
چې رښتیا یې کړه هغه خبره چې وعده یې کړې وه دوی د الله تعالی سره په هغه باندې چې ثبات او استقامت ته د قتال. ومنهم من قضى نحبه ځینې د دوی خپله ذمه ترسره کړه او شهید شو. ومنهم من ينتظر ځینې د دوی انتظار کوي. وما بدلوا تبدیلا نه دی بدله کړې وعده خپله په بدلولو سره. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ چې خپل تر مبارک په باب کې وی چې زه ګمان کوم چې دا آیات ده او د په شان خلکو کې نازل شوی چې بعض مسلمانانو خپل وعده رښتینې کړه ذمہواری پورا کړ ځان شهید کړ او بعض هغه چې پلاک په جنگو میدانو کې ولاړې انتظار کوي چې دا خپل موده پوره کړي. څنګه ول احد کې د بدر په جنگ کې چې اول جهاد او د حضرت انس ابن نضر دا نو کله چې راغی البته د جهاد سلسله او خبرونه د مجاهدینو صفاتونه د شهادت مقامات واوریده نو دوی انسان سره ویلې دا اول جنگ و چې زب کې غایب ومنو که آینده بیا جنگ پیښ شو الله به ما وویني چې زه په خپل جنگ کې بیا د کفارو په مقابل کې څنګه قرباني کړم. کله چې احد شو نو دوم جنگ خو د احد راغی په احد کې دی حاضر ده. حضرت صاحب وی چې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شهادت ناره پورته شوه کته په مخکې موږ تاسو کړي او مسلمانان د تکلیف او شکست سره مخامخ شوه منډه شروع دي چې ما ته په مخ باندې حضرت انس ابن نضر راغی راته څه کوي چیرې دی ما ورته رسول الله شهید شو وای چې رسول الله شهید شو نو موږ هم باید په یوه دین ځان شهیدان کړو موږ ته څه پکار ده اے الله زه بیزاره یم دې غمنه چې هغه کافرانو د رسول الله سره وکړو او زه عذر بیانوم د دغو مسلمانانو د طرفه چې دا شکست خوړلی او روان شو په مخ چې زه خو ځان شهید کوم بېرته نه راګرځم چې رسول الله دنیا نه لاړ نور ژوند ماته نه ده پکار. حضرت صاحب چې ما وعده ورسره وکړه یا رسول الله چې زه به هم در سره یم بېرته زه ورسره وګرځېدم. بیا وروسته نبي علیه السلام ته دا حال وی خو هغه قرباني ما ونه شوی کړی چې هغه ده وکړه. ما ته غږ راوکړ چې ما ته د خدای قسم دی احد نه ما ته د جنت بوی راځي. دغه یاده معنا چې هلته چې شهید څنګه خو شهید سره خو د خدای پاک وعده ده د جنت یا وایي حالات ورته ښکاره کېږي خوشبویي یقیني پیدا شوه یقیني خوشبویي د جنت ورته راغله نو جنګ باندې بنا وکړه. حضرت انس رضی الله عنه وی چې کله چې موږ بیا شهیدان پیدا کړل دا یې 3 اتیا ځای زخمي وو په تورو په نیزو په غیشو لګېدلی وو او بیا آخر کې کافرانو پازه شونډې غوږونه هم تر پرې کړي وو حتی د شناخت نه وتلی وو د ما ترور د ده خور راغله هغې په یوه خال وپېژنده د بعضې خلکو په وجودو کې یو تور ټپی وي خو هغه یې وپېژنده چې دا حضرت انس ابن نضر ده. الله دا آیتونه نازل کړه نو دی وی چې ما خیال ده چې د دغو قهرمانو مجاهدینو په باب کې خدای پاک دا آیات نازل کړ چې مسلمانانو کې بعضې داسې نران دي چې خپله وعده یې رښتینې کړه ذمهواري یې پوره کړه شهید شو او بعضې انتظار دي چې زه به خپله ذمه کله پوره کوم لیجزی الله صادقین بصدقهم لپاره د دې چې جزا ورکړي الله تعالی رښتینو مسلمانانو ته سبب د رښتیا وجه ويعذب المنافقين عذاب المنافقين ان شاء فكشوا او يتوب عليهم يقضي رجوع کی توبه ورته نصیب کی ان الله كان غفور رحيم ضغط غفور او رحيم ذات. ورد الله الذين كفروا وبرت وشل الله د مدینه منورین هغه خلک چې کافرانو بغیظ خپل قهر سره د خپل خوش کې نه ډک برته لاړ لم ينالوا خيرا چې دې پیدا نه کړ کامیابی په مسلمانانو باندې. وکف الله المؤمنین القتال کفایت وک الله د مسلمانانو نه د جنگ د هوا په مسلط کړه الله د مسلمانانو نه کفایت وک د قتال وکانه الله قویا عزیز ده الله قوي او غالب ذات ده. وانزل الذين ظاهروا من اهل الكتاب من صياصيهم وذكروا قريظه وخبر شروع شو او راپوز کړه الله هغه کسان چې کومه چې دی غټلو د کافرانو سره کړیو من صياصيهم دی هغه غټو کلاګانو نه وقذف في قلوبهم رعب الله ورواچو په زړه دې کې دا فیقن تقتلون چې باندې ډلې تاسو وژنې چې هغه بالغانو جنگیالان دي وتاثرون فريقا او باندې کول به تاسو باندې چې هغه کشنان او کدي دي
واورثكم ارضهم وديارهم الا فميراث ترکتا ذکر دي دغه بنو قريظه کورونه دي دغه بنو قريظه واموالهم مالونه دي دغه بنو قريظه وارض لم تطئوها او اغم ذکم الله تاسو درکړه چې تاسو نو پیمانه کړې په دغه ولو دي اثار سره جنگ مون نو پکړې پتن کوری د ډاره په دکم ترتیب شو هغه تلګم لاړ څه وشړل وكان الله على كل شيء قدير ده الله تعالی په هر شي باندې قادر بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډېر تکلیف ژوند تېرو چې حضرت عائشہ کله د کور کې 2 میاشتې کې مور نه دبل شوی په یو خجر او 2 خجرو او په گزاره و کله چې دا باندې کوي ونی وشوي دې خیال دا شو چې دا خو د رسول الله اختیار ته د په ملک دي نو ټول بیان په دغه وخت کې نه بیان وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پنځه د قریش او څلور د غیر قریش دا تراتو د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او د زیادت نفقې مطالبه کوي چې اوس خوشای ډیر ده مختکړو خوراکه کې له زیادت وکړه نبی علیہ السلام ناستا علا تخفا صحابه باندې چې راځي چې اجازه غواړي اجازه نه کیږي ملاقات چاته چې اکبر راغی اجازه یې وغوښتم اجازه یې ورنکړه حضرت عمر راغی اجازه یې وغوښتم اجازه یې ورنکړه وروسته یې دواړو ته اجازه وکړه چې دواړه دراشي دواړه سران دي حضرت عائشه د حضرت اکبر لور د حضرت حفصه د حضرت عمر لور ده چې دوی ورننه وته چې نبی علیه السلام دای د شتریو د خپګان سخت اثر وکړه دي خپه ناسته ازواج مطهرات زیادت ډوډۍ دي ماړه نستر غواړي او د په واس کې نه دي پوره حضرت عمر فاروق چې ولې چې نبی رسول الله ډیر خپه ده نو ویل چې زه به یو خبر ورته کوم چې دا خوشاله کړم دا خو ډیر کشف کېفتر او پوه شو چې دا وجه دغه د چې د نفقې زیادت غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې یا رسول الله کوڅه د پلان کې لور لیدلې وای خپل خزه ورته پی زه چې د کور راوتم ډیر راته ویل چې دا خوراکه لګ راځياته کا په دغه می گزاره نه کیږي زه ورجب شم په دا ورمې کې می هوڅو کو ویلا نبی رسول الله تبسم وکړ چې دا د تاسو مې دی ویني دا هم دغه تر تاسو د دیمانه زیادت نه فقې غواړي او دا د بیت المال شه د دفاع قوت ده کړه صدیق اکبر ورجب شو حضرت عائشه باندې ویل بنا کړه حضرت عمر خپل نور حضرت حبشي ته وکړ شو دی ویل بنا چې تاسو رسول الله نه زیادت نه فقې غواړي چې دغه قوت کې یو شی دی پره موږ نو د دې ویل چې څه ضرورت کې دوی موږ نه غواړي دغه نه پیدا غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل پرېږده او رسول الله د دې رګلې نه قسم وکړ چې وته په دې تاسو سره گزاره ونه کړ او وګورئ شو په بلخانه کې بیا وګورئ وسیته یو میاشت نوې شپې چې نوې شپې پوره شو راغی دوی ورته ته په نیت قسم کړو وای دا میاشت د نوې شپه و نوې شپې چې پوره شپې میاشت پوره شو اعلی آیاتونه د تخفیف نازل کړل چې یا رسول الله خپل بیبیانو مبارکه او دوی کړه د دنیا راحت غواړي نو اما په واسطه ته پر راشي چې طلاق ورکړم چې بیا بل ډول نو کې حالت د دنیا راحت ته پیدا شي او کله الله او آخرت غواړي د رسول الله رضا غواړي نو بیا په دغه مسکنت باندې وختونه تیروي حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها وی چې اول رسول الله زو وروغته چې زه تاسو یو خبره کوم په دیوار باندې کې په جواب کې یو واره باندې د خپل خور خپل سره مشوره کې دا وی چې دا خو خپل دا د پیدو چې هغه باندې اجازه د فراقت نه راکړي او د رسول الله ځړم نه چې د په بیان وته شدای څه خبره کې دا چې کته چې تاسو دنیا ژوند غواړئ نو زه په طلاق درکم بیا به پرېږدم چې عذاب تېر شي نو بل چېرې ودونه وکړه د چا سره چې دنیا راحت ته پیدا شي او که الله او رسول او ذات آخرت غواړي نو خدای دې تاسو لپاره په آخرت کې غټ نعمتونه تیار کړي دي بیا دنیا تکلیف سبب تېروي وای ما ورته په دغه کې زه چا سره مشوره وکړم چې مور پلان را زه الله غواړم زه رسول الله غواړم زه ذات آخرت غواړم او بیا نور بیان ټول دغه ورته ویل
بیا الله ازواج مطهرات ته نور نصيحت کوي یو څه بیا خطاب کوي یا ایها النبی ای پیغمبر د خدای پر قل لازواجك ويا بيان خبرت ان كنتن تريدن الحياه الدنيا کتا چې اراده د ژوند د دنیا لري وزینتها د کایس د دنیا لري وتعالین راشي ومتعكن جزء تاسو یو فائدہ در ورسو طلاق ترکم واسرحكن سراحا جميلا او تاسو خوشی کوم خوشی کولو نیکو سره چې د بچا سره بیا ودونه وکړي وكنتن تريدن الله ورسوله او کدای چې اراده لري د الله او د رسول دی الله ودار الاخره او د ذات اخرت فان الله اعد للمحسنات منكن لا فخير کړی دی هغه نه کمالو د تاسو لپاره اجر عظیما اجر ډیر لوی یا نساء النبي اوس الله ازواج مطهرات ته نصيحت کوي یا نساء النبي اے فزو دی پیغمبر مې یاتي منکن بفاحشه مبینه چم چراته کو د تاسو نه په ګناه غټه باندې ښکارا یو ضعف له عذاب او ضعفین یغه ته بده چن عذاب ورکول کیږي اذا ځین معلومیږي خدای دې وساتي چې یې کو خلق عذاب هم ډېر غټه چې ګناه تر کیږي عذاب هم ډېر غټه لکه ثواب چې ډېر ده عذاب هم ډېر ده تاسو په اهل بیت رسول یې کایته ته د ګناه وشون عذاب مو د چن دي نور کزو وکانه ذلک علی الله یسیر دا د چن عذاب خدای پاک باندې آسان ده